الله صاحب د هر قسم بیانونو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینلونه د پیغمبر د تعلیم د پیغمبر د هغه جماعت تیارولو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغه صحابو د تربیت کولو نتیجه دا وه چې بیا د هغوی جذبات ډېر صادق و د هغوی تمناګانې ډېرې صادقې وې چې د هغې جذباتو د هغې تمناګانو ذکر به د الله تعالی په آیاتو کې کېدی بیا د دغه جذبې چې جذبه د دین ده بیا د دغه تمنا چې تمنا د شهادت ده د دې په خاطر باندې الله تعالی د صحابو ذکرونه اسمانو کې کول او صحابه د ټول انسانیت غوره جماعت چې د انبیاء را لاندې د مځکې پر مخ باندې الله تعالی بیا د صحابو غوندې جماعت پیدا نه کوي او الله تعالی د هغې سره ډېره مینه او ډېر محبت ساتي ځکه هغې کې دا جذبه د دین د خدمت هغې کې جذبه د شهادت ډېره زیاته وه قرآن کریم کې به د هغې ذکر کوی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله الله تعالی په ټوله انسانیت کې د هغې چا سره ډېر محبت لري چې هغې د الله د دین د دفاع په خاطر باندې قتال کوي هغې د الله د دین د جذبې په خاطر باندې د دین دفاع ته درېږي الله تعالی په ټوله انسانیت کې د هغه چا سره ډېر محبت دی صفا کانهم بنیان مرصوص هغې د میدان جنگ په دوران کې صف داسې درېږي لکه د اوسپنې صف دی لکه د قلعي صف دی لکه د سرپو صف دی لکه په هغې کې چې یوه ذره پر شاوالی نه راځي بیا چې کله دوی د دشمن مقابلې ته ودرېږي په داسې استقامت او په داسې کلک عزم او په داسې جذبه او د شهادت په تمنا کې دی درېږي بیا به د هغې خلکو صفتونه الله تعالی په اسمانو کې کول ځکه د هغې په زړونو کې د دین د خدمت جذبه وه د هغې دماغونو کې د شهادت پیدا کولو تمنا او غوښتنه وله د صحابو نوجوانان خو څه کوي د صحابو هغه صنف نازک چې یا د زنانو په شکلو د صحابو هغه صنف نازک چې یا د ماشومانو په شکلو د هغې کمې جذبې صحابو باندې چې کله اوله غزوه راله د جنګ بدر نو د بدر په میدان کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپلو صحابو صف جوړوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته تاسو صف جوړ کړئ چې زه دې ملګرو ته وګورم چې څوک په صف کې حاضر دي چې کله د صحابو مخ ته صف جوړ سو نو دوه ماشومان په صف کې ولاړ دي دې ماشومانو کې پیغمبر علیه السلام چې نظر کې یو لږ غټ دی یو کوچنی دی او د دې ماشومانو د دواړو دا تمنا ده د دواړو دا جذبه ده او دواړو د جهاد د شرکت په اراده باندې راغلي دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې دو کې چې کوم غټ دی لږ عمر کې لږ زیات دی یا په قد و قامت کې لږ بلند دی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغې ته د شرکت اجازه ورکړي چې کم بچی یا په عمر کې کم دی یا په قد و قامت کې لږ کوچنی دی هغه بچی هغې په شا کې ورته بچی ته د دې مستعد نه دا معرکه ده دا مقابله ده او دا سختی دی او دا درنې خبرې دي ورته بچی ته دې کې استطاعت و صلاحیت نه لري هغه بچی په میدان بدر کې په ژړا سو ورته د الله رسول تا ولې دته اجازه ورکړله زما په مقابل کې چې څوک دی او ما ته دې اجازه را نه کړله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وایي هغه درتا په قد و قامت کې لوی دی هغې درتا په عمر کې زیات دی ورته د الله رسوله ته ما ته په کشتي راوله ته ما ته په غیږ باندې راوله ته ما ته په مقابله باندې رایله که چیرې دی زما کمزوری وخاته زه پر ده باندې غالب سوم بیا خو به ما ته اجازت وي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته یو که دې پر ده باندې زورور وي بیا تا ته اجازت وي بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه بچانو په مابین کې د بدر په میدان کې معرکه کوي او دوی غیږ سره باسي او دوی مسابقه سره کوي بعضې کتابو کې لیکلي دي هغه ماشوم بچی دی غټ ته وایي ورته د الله په خاطر تا ته خو د پیغمبر علیه السلام د خولې څخه اجازت میلاو سوی دی که چیرې نن په دې مسابقه کې ته زما څه کښته سې او ما ته قصدن ځان گزار کې نو ستا د دې احسان په خاطر به ما ته اجازت میلاو سي او زه به در مرګه پورې ستا د احسانه څه ونه اوسم نو بیا د مسابقې کولو څه وروسته هغه دواړو بچانو ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام اجازت ورکوي نو هلته د هغې بچانو دا جذبه وه هلته د هغې بچانو دا تمنا وه هلته د هغې بچانو دا غوښتنه وه چې موږ د الله پر دین باندې قرباني پیش کړو او موږ ته الله تعالی شهادت راکړي او زموږ د شهادت ارزو تمنا سر ته ورسیږي
د هغې قسم عمرونه کم ولو لیکن د هغې مقصود ډېر لوی و، د هغې مقصد او مرام ډېر غټ و. حضرت عبدالرحمن ابن عوف وایي هغه بچان په ډېر جذبه کې د بدر په میدان کې ما ورته ویل بچانو تاسو څه کوئ؟ موږ ته د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د طرفه اجازت ملاو شوی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف وایي هغه بچی یو بچی ما ته وایي کاکا ابوجیل بچی دی او ما ورته ویل بچانو تاسو ماشومان یاست، هغه د ټولو قوم سردار دی، هغې د سره صدرنوکه پورې په اوس سپینه او په زغره کې غرق دی او پر هغې باندې مسلح خپل لښکر راګرځېدلی دی او تاسو دوه ماشومان یاست، د هغې سره ستاسو څه تعلق دی؟ یو بچی راته ویل اکا موږ دا اورېدلی دي چې ابوجیل په مکه مکرمه کې پر پیغمبر علیه السلام ډېره سخته زندگی تېره کړه او موږ دا اورېدلی دي چې هغې زموږ د نبي په زم کې او په بدو وینا کې ډېر سخت کوششونه کړي دي او ډېر اشعار یې ویلي دي. ورته زموږ د په الله قسم چې موږ دا فیصله کړې ده چې نن به د میدان جنګ سه موږ ځو یا به دی ځي، یا به موږ ژوندي ځو دی به دلې ختمیږي یا به موږ دلې ختمیږو دی به ژوندی ځي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف چې ما کله د هغه بچانو جذبه ولیدله چې هغې د شهادت په تمنا کې څومره سرشاره دي نو بیا د هغې ځای ور وښوی چې ابوجیل په هغه کونج کې اوسېږي. که تاسو د بدر معرکه وګورئ د ابوجیل مرګ د ابوجیل قتل اخر د هغې دوو بچانو چې عوض او معاذ ولو د هغې دوو بچانو په لاس باندې د ابوجیل قتل الله تعالی وکړي. نه د کم قوم چې بچان په داسې جذبه باندې، د کم قوم بچان چې هغې د شهادت په داسې تمنا کې، هغې د دین د خدمت داسې جذبه په زړه کې لري، نو د هغې قوم د نوجوانانو د هغې قوم د فاخه عمر د انسانانو به کوم حالت دي.